ولې ستړی تا خدای کې سګل جای راته جوړ کړي ها دمکی مرا کول حالا ویل دمکی را کوي نیونه یې بکاس کوي ته دې ویل په لګیای باغدا قدر وو مړې دا غزګي سي دې راوست راملا والا نام لازین یو ملګری دی هغه ډوډۍ را لکړې ده په کمزګي کې میزي اډه کې باز خلک ته تاړای موټه وای دارو خانم را سره دی موږ ډیر ستړي کولو واره وای خاطر اسه بیا وای هغه خاطر اسه دغه دی خلار نه در معلومه ده خپش واره پر غلار تر غلی نه وي شه بس صحیح څنګه دی دا ډوډۍ ته تیار یې ولې نه يم تیار په نیمه شپه شه او دا ملایان ډوډۍ دا بیا ډیر ښه لګیږم د ملایان دا د ذکر ډوډۍ ډیر ښه د ذکر بس صحیح وځ د روا دي شه بابا یاګه ته د خلک ولي بابا یاګه وای دا په خاصه د ناز سره دغه کیسه څنګه د ناز سره ولکه نوم دغه نوم مې دی نه ولې درته وایي مور مسکینه پر یشي دي مور په درې شي بابا یاګه زما د ډرایو ډیر سره لیری ده نو ډرایو می وس مولانا صاحب ته ورکی مالې ته موټر راته وچلو زه بخپل ویډیو جوړه کوم ګاډي بیچ موټر دا درای کیسه ده څوک په لاس نه ورکوي ابا دې سوختلې ورته نه شي چې ور روډ دی کې بس وای تر ما بل اډي جان پهلوان نشته دغه سدي بابو هغه خلک په دا باندې ودته وایي موږ په وطن کې یو ډیر غټ مستانه تیر سوی ولس نو مې بابو هغه ولو نو په دې کې ماغه سي لازیسته په دا باندې خلک ورته وایي مدرسه د ډیر زړه تاریخي او ډیر مشهوره مدرسه ده ودته ودغه مدرسې ته مولوي تیمور صاحب مدرسه وایي هغه یاد راکې د بابو هغه خبر دی دا غونډي باندې تاسو ویندي دا ټوله غونډي د ډبورو ده پر دا باندې غټ غټ خبرونه دي دا نیکنوم را سویر دي د کم نیکه خبر دی خو ډیر تاریخي خبر دی په خاصي خوشحالي نو راغلي درته وبیم رواني ولې نو ډیر ششته سینول کاریزم دی د برنامه کې درته وس کاریز درته رواني هغه کاریز به د مخه دی رواني دغه مطلب چې فاخه دغه استشله دغه په څنګه کې دغه ډیر یو په څنګه کې داسې راځي بیا په مانده ګډیږي بیا داسې پر دا وطن باندې منظري بازار کې ودرېدلو دغه تیر واره موږ د 15 وړونو ویډیو چې جوړه کړې وله دغه ورځې د لې موږ ورځې مو خوړلې نو دغه منظري بازار لسې موږ راسو اکثره د لې ورځې خورو نو ډیر مشهوره ورځې هم دي د رازګي ده اوس بابوی هغه ورلې ورځې راخي دا دی ملګری په ورځ باندې لګیا دي مولانا ډرایو کوي زیم دا دی ورځې خورم دا منظري بازار دی اوس د منظري بازار څخه دی وځو دغه ایریا ته علیزي کلی وای دغه یو کوچنی بازار دی دغه ماشاءالله ډیر ششته مسجد دی دلې د جمیل منظم کیږي دغه یو کوچنی مارکیټ دی لیوستانه کومه ده داګه تانه دا کومه د 50 کال سویندو یوزګي سی به سرکار ولاړی نه لته ترقی وسوله نه لې خالي دا کلندرا ولاړی ودیته سیمزي بازار وای دکانونه هم شډیر کی خود دې اسګي وټلان ډیر مشهور دي هغه تیر وارسي ګیس سلندر پټاو سلو نو 15 ځوانان کې شهیدان سلو ماشاءالله ډیر ششته وټاله دغه لار سیده کاکازي سیدان ته تللې ده دغه سیده د دیوس رواني مخته شونګري راځي او د کم د چا مدرسه وته مولوی باریغه هغه کلم دي چیر دي دغه عجیب سیده عجیب سیده عجایب زه عجایب زه دغه دی ټانکی دغه سیده دغه کلی دغه کلی سي عجب زیدي عجایب زه دغه کلی سي عجایب زه عجایب دغه کلی سي دي عجایب زیدي دغه کښنی بازار تاسو ویندي ودیته لوړ شونګري وای د سیدانو وطن دی ډیر خپل وطن دی شاوخواته د دکانو شاته غرونه هم دي ډیر ششته سین دي بس پرلی کې نو دغه علاقې ډیر خوند کی دغه بازار هم د لوړ شونګري بازار دی ډیر خولې بازار دی اشه چې دا کیمرا دې کې د خلکو د مشتاقین زدا کومه دنده ده یوې ضلع سره روان یو بلې ضلع ته د پښین څخه
وکیل عبدالله ته روان یو توت تاړه دغه اجان کلی شکرزی بازار دی دغه ښه ډېر دوکانونه هم کسته د 2 کیلومتره بعد 3 کیلومتره بعد کشنی بازار یې کلی بدلیږي دغه دا لاندې تاسو ګورئ لوړ غرونه دي د غرو په لمن کې دا ټول طریقې پراته دي کوچان چې موږ ورته وایي دا خلک پراته دي دا تاسو ورته کتای شئ خپل ژوند په سکون سره تېروي خپل ژوند او په دا ژوند کې ډېر سکون یې هغه علاقې ته ورمزي بازار دغه علاقې ته تحصیل ورمزي وایي ورمزي سیدان ورمزي ملګرو دغه ځګې ته ورمزي دغه ځګې ته ورمزي سیدان ورمزي دغه ځګې ته ورمزي سیدان دغه ځګې ته هورمزي سیدان وایي ښه غټ بازار دی د پښین تحصیل هم دی د پښین آباد په دغه تحصیل کې دا د بینک شته تحصیل هورم دی دا هغه مدرسه هورمزي سیدان علاقه ختم سوله بلکې پښین ضلع هم اوس ختم سو اوس کلا عبدالله د چالکي اول علاقه چې د اسکزي علاقه ده لمړان ورته وایي د هغه بعد بیا کلک راځي دغه لاره چې ده دغه د کمره سیم ده دغه لاره تللې ده ګنګلزي سیدانو له دغه ګورئ دا لاره ګنګلزي سیدان له ولاړه دا سیده بس روان یو د توت اډې په لور دغه ایریا ته کلک وایي د څو دوکانونه هم کې دي دغه غونډۍ که تاسو ته معلومیږي دلته یو زیارت دی ډېر مشهوره زیارت هم دی خلک د ډېر لرې ځګیانو څخه دغه زیارت ته راځي او دلې دا د څو دوکانونه هم شته دغه دی موږ دا دی راورسېدلو توت اډې ته دغه بازار دی هغه سیر ته مولوي جمال هغه سیر ته مولوي اوس به تاسو معلوم شي هغه سیر ته یو غټه مدرسه ده مولوي جمعه خان هغه سیر ته مولوي جمعه خان مدرسه ده او دغه سیدی توت اډه ده ډېر غټ بازار هم دی شی په دې بازار کې تاسو ته ملاویدای شي موجوده دی دغه مسیده دا بازار سیده دا علاقه سیده دغه د کاکړانو د کاکړان د دې علاقې اوسیدونکي دي نو اوس دا د مخ ته روان یو مخ ته کوم ځای راځي مخ ته موږ اوس میزي اډې بازار لرو د بابي اغا سپشتنه کو چې د توت اډه په باره کې ته سم معلومات لري او دا علاقې د توت اډه ولې وایي بابي اغا خپله وینا راته وکړه وروره توت اډه علاقې نوم دی ښه بازار یې دی ښه لیول یې دی ښه هر څه موجوده دي دا توت اډه ولې ورته وایي توت اډه د دې علاقې دغه نوم دی دغه نوم یې دی ګګسر کې د انسانان و توت ته خزیي موږ دا د فاینلي چا چې ډوډۍ راله کړې ده هغه له راورسېدلو دغه سکوټر باندې سیدی دی لاره راشایي نو اوس دا د کور په لور روان یو دا دی بلکې راورسېدلو ماشاءالله دا دی راورسېدلو ملګرو د موټر سره ډایرکټ رالو د لال محمد بیټک ته کوټې ته دا د انګېټین لګېږي مولانا انعام الله زین دا دی لال محمد چې دی د انعام الله انډیوال دی دغه لال محمد دی انګېټین دا د راته لګېږي پسرفي بابوی اغا دا د خواپیټه ناست دی ولې بابوی اغا ولې د خواپیټه ناست دی نواده د کلي له راغله نواده د کلي کوټه تا د چیرته جوړه کړې د خښت څخه ښه دا چت کې دې څه جوړ کړی دا هم خښته ګرد استعمال شوی ده په شش باندې استعمال شوی دغه انګېټۍ کې چې ګوټکې دلې په دې کې ګوټکې ده کوله سوځل کېږي ښه دواړه شی اشه دغه پنبایه داسې د ډېره ناوله دنده او ډېره پنډ چادر ماته معلومیږي پیپ دي که چشت دی د پیپ څخه جوړه شوې دغه د برموچ کم پیپونه دي 3 انچ 4 انچ دا اوس موږ د خپل لاسي جوړې کړي ښه ماشاءالله دا نو بیا هیڅ کله نه ماتېږي نه د خکېږي چارج دا ولې چې دا ډېر ډالر کې تعریف کوي هیڅ کله نو خرابېدل نه کوي دا زموږ په سیمه کې دا زموږ په علاقه کې چې دی هغه داسې دوې بمبي بس د چادرو دی بس 1-2 کاله وچلېږي بس 3 کاله بس په کوچنیانې په کباړ کې خرڅ کړي د دې د ماشاءالله دا د ښه پنډ موټه ګیج کې دا پیپ دی او ډېر ټیم څه وایي لال محمد دا د څو کالو څخه ته استعمالوي دا مې د 13 کاله څخه دغه سوچ وکړي دا ښه صحیح
د لال محمد سره مې شپه تېره کړه، سهار مې ناشته هم وکړه. نو اوس روان یو د جنګل په لور، جنګل پې رالیزی وه میزی اډې له ځو، بیا هغه دغه له ځو. د داروخان صاحب پوښتنه کوو، داروخانه تا څنګه سو، د شپه دې څنګه تېره سوله، خوند دې په واکسي پر نه؟ ماشاءالله ډېر ښه خوند یې کوي، خو یو چغالان نارې وله د خوب ایستلي وو. چغالیانو که سپیان؟ یا چغاله او که سپیا هم نه رامعلومېدل. د چغالو په سپي کې څه فرق دی؟ فرق دی، ډېر فرق دی. بیا هم زه دا کوټه کې بیده وم، خدای چې وبېرېدم، سړی وایستې توت ته ونه غځوي. اسد خانه ته څنګه سپې په چکر کې خوند ډېر ښه خوند یې وکړي. مشرانو کشرانو زموږ ډېر احترام وکړي، زموږ ډېر مېلمستیا وکړي. بیا مشران چې سارالو هغو ډېر ښه مجلس راته وکړي، د علاقې خبرې راکړي. ډېر ښه خوند یې وکړي، موږ ډېر خوند پر واخیست دا سفر. مولانا صاحب ته څنګه سپې؟ یار ماشاءالله ډېر ښه مېلمستیا یې کړې وه، ډېر ښه خوند یې وکړي، ډېر ښه ملګری ولو. خدای پاک دې د په مال په اولاد کې برکت واچوي. امین. د ملایانو ډوډۍ څنګه؟ ملایان ډوډۍ خوند کوي؟ ماشاءالله داسې خوند یې کوي. د ملایانو ډوډۍ کې کوم دغه دی انسان ته ډېر ښه خوند ورکوي؟ ډېر ښه خوند کوي او ګرد د استغفار ډوډۍ وله ماشاءالله دي دیګ له په استغفار لړلي وو، ما ډېر ښه خوند راکړ. هر سړي دې خدای دې هغوی توفیق ورکړي چې د ملایانو ډوډۍ وخوري. د ملایان ډوډۍ وخوري. ته څه وخت ډوډۍ کوې؟ ستاسو خوښ دي؟ بس صحیح دی، صحیح. اوس زو چیرې؟ میزی اډېل میزی اډې له ځو. ماشاءالله ښه بازار دی، ښه غټ بازار دی. دا میزی اډه ده، دغه روډ چمن کلا عبدالله روډ یې مو دې ته ویل کېږي. بس یو برې ته ور پراکېږي دا چې اوس ویډیو جوړوي. یا ویډیو خو نه راځي، ښایسته وطن دی، بس خلک دي دا ښه غټ بازار دی، ډېر غټ بازار دی. دا د کشل نه باغ ښه سهولت ځای دی. هو سهولت خو بس دا راکټونه داس ګیله راته سهوله هغه ډېر غټ بازار دی. دا چې دی ځنګل په کې ډېر چې دی اکثره مهاجر کې اوسېږي. مهاجر موږ چې انصار یو، دا خلک چې دی مهاجر دي. صحیح دی؟ صحیح صحیح. موږ به د دوی نصرت کوو، دوی چې دی د هغه سره غلي زرد وده دغه دی ولا درځه درځه. ولې دا خطه کوچی لارته بازار له باغ دا غټ بازار دا ورته ګوره دا وخت څو دغه سیده د کلا عبدالله ټول پلازا ده، اوس ختم شوې ده، خلک ټیکس نه ورکوي. ورواړی کیم د چیز ټیکس دا روډونه دي، دا شان نو ټیکس د چیز د غواړي اوس ختم شو. اوس دا ریپورټونه او کباړي مال کې خرڅېږي. دغه سیدی دا د چمن روډ دی، سیده لاره ځي سرانان لمزي، پشین لمزي، اورکوټ تین دا لاره ځي. شاته سیدی د سیګي لاره ده، سیګي او ګلستان دغه علاقو لاره سیده هغه شاته پاته سوله. ته وایي سید حمید کراس او دا زګي ته سی وایي سید حمید کراس و دغه زګي ته وایي. دغه د ریلوی پل دی، اوسپنې د انګریزانو جوړ کړی دی. د اوس دور کې خو نه نسی جوړوي، پښتنو علاقو د دغه قسم شی اوس خلک جوړوي هم نسی. انګریزان جوړ کړی دی. کور یې ودان دا لاره سیده روانه ده چمن ته، دغه باندې ریل ګاډي تېرېږي چمن ته. هغه مخامخ د شادزي سیدانو مسجد دی، ماشاءالله ډېر ښایسته مسجد یې جوړ کړی دی. د پښتونخوا په سیمه کې زیاتره خښتې سیدي هغه د دې ځګي څخه نور علاقو له ځي. کمبي ورته وګورئ روټي ولا جوړي دا کچا خشته پراته ده وګوره کچا خشته ده ایم خرسي دا به پخې بیا دا اوس کچا ده بیا بټي تورا چی پخې دا ځان ماشين چې دی دا به کمبي پورته کې دانه دي جوړایي دا جوړ سی کمبي چې دی په گاډي کې اچي یا په شي کې اچي نه لپټونه دی لپټ دی مطلب اوس دا د موږ سرانانو کې انټر سلو. اول د روډ څخه هغه سیر ته تاسو ته معلومیږي هغه غټه مدرسه حاجي علي اغا مدرسه په نامه باندې مشهوره ده. په علاقه کې دا ډېره غټه مدرسه ده، د پښتونخوا په سیمه کې ډېره مشهوره مدرسه هم ده. دا تاسو ویلدی چې دغه سیر باندې ده.
مخې مخته ګوره دا دی اوس موږ راورسېدلو سرانانو بازار له سرانانو بازار چې دی د کپړو په لحاظ باندې ډېر مشهوره دی دلې ډېر ښه کپړې میلاویږي وایي د پښتونخوا په سیمه کې د کپړو غټ مارکیټ چې دی هغه په سرانانو بازار کې دی ډېر ښایسته بازار هم دی د دې بعده بیا راځي پښین بازار دلته تر لاس سره ونیسئ سره ورک نه شي ډېر غټ بازار بابوی آقا هغه د یارو بازار دی بابای آقا طرز گئی وشه کېږي ته بابوی آقا کې راوله بابوی آقا وایي دلې در لاسو سره وینیسي د نیش سره بابوی آقا دا کوم مجلس یې وکړي سرانان والا خوا به دی یې به دی ته یې اوس ورته وکړه پښې کې وغځئ رابله کونجه ووځي شش کال شنې ډېرې به په پېخر نه راغلي شنې ډېرې زیات دغه دلته دغه د مارکیټ د کپړو ده ماشاءالله غټ مارکیټ دا بس بیا ختم شو دا کپړې دي الحمدلله وای بابوی هغه ته دغه خوله وازه کې هغه لاره چې د یارو د کوټې لاره ده اوس دا د پښین په لاره راکاټ شو د پښین روډ چې دی سره کړوپ دی سره ګډوډه دی دا ته بټیانې دي ټیټ دا زم دا دی بټیانې دي بس دا اوس د پښینه پورې سیزې بس دا بټیانې سیستم روان دی غټي بټیانې دي داروخان وایي زه د لیره بټۍ خلاصوم داروخان باندې وینې صدا د کم مجلس کې پرین سه داروخان داروخانه تا وایي زه د لې بټۍ خلاصوم دا بټۍ زه څه کوم لالا ولې اډویرت کوان را خلاص دوی والا سړی ګله سزا کړې وای دا د روډ نه خراب کړی دي چرول دا ته ښکول پر سیټ مې چولې خو دا روډ په ډکوي د دې خواران سره د بټۍ ټیکس اخی روډونه نه جوړوي ته کژړه نه دا اوله خشته دا اوله سره چې دا دویمه ده اډیر سره چې دا غیبت تر ډیګرو د ګاډي دا د بلاک رنګه خش دی جوړول دا باندې کې مخه کوم یو دا د بلاک رنګه غټ بلاک ته شه هغه یې کې غټ یې کې روډونه خو زموږ د پښتونخوا د سیمې د ډیر خراب روډونه دي پیسو دا شان ټیکسونه دا شان د دې وطن څخه ډیر دي خو دا روډونه ډیر خراب دي په کار ولسی دا پیسو باندې دا روډونه جوړ کړي تاسو ورته کتئ چې دا اوس د روډو حال دی ګوره دا غزګي سي کلی نالي بټېږي کلی زیارت بټېږي ملا عثمان نیکه دا غلار غلې ده دا غسي دا د بټېږي سیمه ده دا د ماما مسجد واګه د ماما مسجد ده مخه دا غسي دی دا د بټېږي سیمه ده د بټېږي علاقه ده درې کلی دي دلې نمونه ما دروښولو دا وس رواني د پښین په خوا روان د دې بعد اکلزی راځي دا غسي دی د خدایزي کلی دی دا غسي د اکلزی چوکۍ ده د روډ داسې کاټیږي د اکلزی سوله کربلا سوله د دې په خوا دا روډ زی دا سیده روډ روان دی د پښین په لور اوس دا د پښین بازار له راورسېدلو دلې دا د بي بریاني خورو د داروخان څه پوښتنه کوو چې داروخان څنګه ولو د منځکي سفر چالو کوي برته دا د دای سره راوګرځېدلو د پښینه پورې رالو څنګه ولو دا سفر دی به حال احوال بیان کړي څه مشکلات او څه کیسې به دا به ټوله دی راته وایي ومشت شیشه وک سلام علیکم داروخان څنګه ولا چکر یاره چکر خو خوان وکي خدای روډونه ډیر خراب و ګاډي شل ځای پنچر سوله شل ځای پنچر چال شي پنچر نو لار ش ماشاءالله سہولت وو خو روډ ډیر سره ټکټ کړو نو دا عوام حکومت ته څه خاص کوي موږ وایو ریره په دا د بي بریاني مراد بس ملګرو د نن لپاره دومره چکر می غټ چکر وشتي ستړي سولو بابوی آغا له وجه موږ د خسویم نه یو بابوی آغا به د کیمرې تر مخ غب شپ نسی کوي خو داسې کلاس کی ولې ها نه را معلومیږي بیا تعلیم سره یې دغه نه راکړي نه را کیمرې تر مخ ولې نه غایي کیمرې د مخ نه غایېږم خو اوس خدای د بلوتوت زمانه سره چاري وی اخلاص کې د شتي پر پیکیج ودرې شتي پیکیج را روان نو دا پیکیج ته نه سټینګ وای دا خلک پر تا باندې کاس کی وای ته
په ویډیو کې راغلی دا یوه په درسوزل کېږي نو بیا ته ولې نه کې راځې یا نو خو هلته پیکیج را روان دی مال و د پیکیج د حالات زه نسم قایدی نو بس ملګرو خدا حافظ بس راکې ماته اجازت